دی او د کلاډیو نه مو سپیشل خواست دی چې خوش جشنه کې ستی سره په مینه محبت په ورورولي لیبه دای د ورورولۍ نوم نو اتوس د قیمتي وخت میش ځکه وخیست چې وطن مو شریک دی په دغه دوسلي کلي شه ټول ډېر پوه خلک دی موږ ټوله میږ استوزون دي نو مو ته د خبرې داسې عجیبار لګي چې زه دوی په مخشه خبره که خو بیا هغه چونکې د پی ټي ایم یوه ذمهوره د میش په غوړه دو پیغام توس ته رسوي وطن مو شریک دی ډېرې زیاتې د غیراتو د پښتو دوې کې میش توس چې داسې پیاوړي داسې ننګیالي خو بیا که په بل طرف یې وکسي که د ګردې بیمور وي که بالکل سره ایمرجنسي وي بیا هغه د میش توس نه پلیار شي د سیالکوټو د ګوجروالې نرغلی خلک سل وره پوښتنه کو چې چیرې څې حکیمه ناروغلی شناختي کاډر وبوسه نو زه یې چې یوه طرف ته میش توس دا دعا وکسي د غیراتو د پښتې او بل طرف ته دا احساس د محرومۍ راکوي لار دی که سړک دی وطن پټک پټک دی اوف بل پله مې بوزه وطنداره زړه مې ډک دی وطن بل څه چې سوچ وکړې دا متال دی چې پښتین سل کله خپل مړی نه پرېږدي او د میش په پښتونه وطن شي نن سبو داسې مړی شیري دي چې د ګوتې د غلمي غوندې زیای وررو دی په وینې شکت په د تارووري اول وې و دا ته په سوچ شوې چنانچه په کیمه ګناه یې مړ دی ویلی مړ کړی دی بیا و دا ته په سوچ شوې چې مړ خو دا وای مړ کړی چا دی دشمن قاتل مې څیک دی داسې په تیره تیاره شمري څیک مري د حاجي میرزالي خان لماسي مري څیک یې مړوي د لاهورو د ګوجروالو نرغلی دا لنګوالی پنجاپای یې وژني بل څیک یې نه وژني د سترګې غوندې جواته دو نو میش توس ته په درغلي وخت کم دی خبرې مې زړه ډېر غوړي چې خبرې مې درته کړې وای خو دا وطن ډېر وځورېدي ډېر ودردېدي میش توس ته پاته دو د سوات چې څوک یې سوشل میډیا سره علاقه لري په سوات چې د اپریشن فیصله شوې وه یو ور یې کړی دی بیا پې که خو چې کله د سوات خلک په ګاڼ ته دا در ووید دی نه نن یې د حکومت فیصله د ډالري جنګ گیم یې بدل که چینج یې که داسې په لکي مروات شي په 25 تاریخ کنفرم د دې د اپریشن فیصله دوی کړې وه خو چې کله مروات په ګاڼ ته دا در ووتل عینه فیصله ریاست ځکه د ولس زیر د خدای زیر دی داسې ویزغه چې زه په د کلي ګرځه یو بل مشر ځوندې ته یې چې رښتیا په یې د ورستم وبوسي ناویله د وبوسي څیک ته وبوسي د وطن تو نه دی ته په نره خلک نه خندنای یې په نره خلک نه په سترګې په ځوني شکام یې ویله د وبوسي په دغه وطن خو قرباني تو وردو په دغه وطن خو د پاکستان وس 15 شپږ یا کولا شي ته خو سړه د هزارهاوې کولې نه په دا خورا میشته ویلو د وبوسي نو په چار دو کمیشتوس دنیا ته او د پاکستان ریاست ته دا پیغام ورکوي چې وزیرستان مزید میش د جنگ ولنبه ته نه درسپوري بیا په چار دو چې په 22 تاریخ ماسپښین په 2 بجې د پی ټی ایم جلسه خاصه په دغه نومدو چې په دغه وطن شمیش نه را جنګینه بدامنه او په دغه ټول پښتونخوا وطن چې کیماله بشری دو ملګری په توس چې پمفلټ تقسیم کو پابند مخبره مودالي کلی د پښتانه میش نور په دغه وطن شه په یو صورت چوي چې وجود مې دردېدلای دی د جنگ په حق کې نه يم انګړ مې نړېدلای دی د جنگ په حق کې نه يم او د جنگ نه چې خبر نه دی د جنگ چغې دې پرېږدي ما وران وطن لیدلی دی د جنگ په حق کې نه يم او په جنگ کې خو بندېږي د جانان د دیدن لارې تازه مې زړه بایللی دی د جنگ په حق کې نه يم دا پیغام زموږ ته ورکوي چې میږ مزید د جنگ په حق شه نه وي دا ته چې میږ تو څومره په ګاڼ ته دا در ووځي دمره دنیو د میشتوس دا پیغام په سیریس انداز وخلی نو توس نامو کسول یې بیلستای کمینات یې بیلستای کنناوت یې بیلستای په دغه نومه د ترغلی چې وطن هم شریک دی د وطن شابه د مشارکادو توس نامو په پښتانه مینا خواستای چې دغه کونډې بیره خوان یمان یې په خاطر روزه چې لاس لاس کولا خپل زمان میډینا خوندون ورکتي جنوبي وزیرستان ویډیو یو کې د میج مختادو چې نجر وسخرته یای چې بابا لاس کولا مې وشول چې په دغه کې شزه به خوند نژوند تراوه چې مې بل زیته په نکاح کا خر په ځاوب شوه ته یای چې د مو د لاس کوله ورک زیدا پته نه لګي چې مړ دای کا ژوندای دی کا بل زیته په نکاح کا ژوندای روغای دغه په خاطر روزه د سواد دغه خیر په خاطر روزه چې په بکرای ورته نه یشکر وتل یدي په جاړو شي چې د یوسف علی السلام غام دی پنځه کولا شي چې خپل خوند نه پسترګ نه دی دلای ژوندای ورکتای دغه خیرګه په
په خاطر روزه چې د ورک طرفه یې نیولی وي میډیا ورته وایي چې دا کس څه نامي دوی ته یې چې نوم یې نه وخله بیا ژړور څي هر سړی دا کیسه زون طرف ته وګرځوي دغې خویندې ماندې په خاطر په 22 تاریخ په افغانۍ جذبه په پښتنه جذبه او د وطن د دغه کونډې بیره یتیمونه په خاطر ووځي چې تر څو د نیو تایمیش دا پیغام درین لوړ شي بل میش پی ټی ایم په هر کلیشه تنظیم او یونټ جوړه کړی دي میش دلا په کلیشه اسلامیر او عبدالحمید دا د دوسلی کلی انتخاب شوی سړي دي دوی میش ته انتخاب کړی دي او میش ټول د مشر منظور ناونڅه ټول پی ټی ایم په دا دوه سړي بایغت کړی دی ټول پی ټی ایم په دا دوه کسونو هوکړه کړې دو نو توستا چې کله هغه دا دوه سړي دوسلی په کلیشه داري دا د پی ټی ایم کیساوي دا د پی ټی ایم په نومه درته داري توس ودا ته ما کسه چې دا پلونکای دی دا پلونکای دی د کومو د وطن په خاطر ډارکې د په ژغله بکې بل پی ټی ایم انتهایی کا فاینانشلی لیول یې میش کسی کمزوری دی خو زه یې ته یې بل دی دغه په خوري په مهنت چلیږي تو سه مو خواستای چې میژه ځنې خلک داسې دی چې خپل په شخصي مصرف دریمي خو ځنې خلک داسې دی چې غریبون زړي نه یې غوړي خو د پیسې او د کرایې مخه نه ویني نو د هغې د پوره د میش ملګري د زون سره د چاندې د پوره میش خپل سیستم ورسره شراوي توس نه مو دا هم خواستی چې د وطن بیا هغه د هغې کونډې بیره یتیمونه په خاطر چې څومره مو په نومه د خدای لاورېږي ملګري د خپل کیل کو میش ملګري په بونډرې وګرځي انسان په واز ګوننګور دی چې څومره روپۍ مو په زړه لاورېږي او دا ملګري تاویر کې په دغه اخري باید اجازات درنه وخله چې دا چا رسوا کړه او جهان ته څنګه ورسېده د درد خبره و درمان ته څنګه ورسېده او په کومه ژبه د فتوه راکړه کافر دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده کومه بلا چې موږ په درست جهان کې نه غوښتله هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده